دا هغه ماشینونه دي چې د آلمان هیواد له لوري د خوست په میخانیکي انسټیټیوټ کې د تیرو 4 لسیزو راپدې خوا غیر فعال وو، خو په دې وروستیو کې د مجربو استادانو له لوري بیرته ورغول شول. داسې ماشینونه چې دا تقریبا 40 کاله کېږي چې ځای په ځای ولاړ وو، فلج وو، له کاره لوېدلي وو، اوس الحمدلله بیرته ورغول شول. نو دا چې ماشینکارۍ شعبې خو د خوست میخانیکي انسټیټیوټ زړه بلل کېږي، ځکه اکثره دا د تخنیک برخه ده. نو بعضې ماشینونه چې هغه له کاره لوېدلي وو هغه پر ځای یې ونه راواخیستې او په دې ماشینونو کې یې ولګولې. بل لوري ته د میخانیکي انسټیټیوټ استادان وایي چې یاد ماشینونه ډیر مهم ول. د یادو ماشینونو په فعالېدو سره به بېلابېلې پرزې همدلته جوړیږي، خو په ورته وخت کې د ټولو خواو غوښتنه کوي چې ورسره همکاري وکړي. د دغه نه په دا کې مختلفې پرزې جوړیږي، وینه کوم رقم پرزه چې وښایي که ګله وي، همواره وي، بله وي، ټوله پرزې په دې کې جوړیږي، سر ته رسیږي، مختلفه وظیفې اجرا کوي. دا ماک ته خو ډېر ضرورت دی تقریبا، ځکه چې دا ماشینونه فعال کول اوس هم څه پرزې چې دي نیمګړتیاوې لري. یو ګاډ کور دی، دغه کې باید تجار او دولت نه موږ دا غوښتنه ده چې په دغه کې موږ سره لاسنیوی مو وکړي. د یادونې وړ ده چې خوست میخانیکي انسټیټیوټ په 9 بېلابېلو رشتو کې 1200 محصلین په زده کړو بوخت دي، چې په یاد انسټیټیوټ کې د محصلینو له لوري بېلابېل نوښتونه هم رامنځته شوي دي.